شاعر عوض خان صاحب قبر دی د هغه یو خوږ دوست شاعر ودان راغلی د پنډیالۍ نه هغه د هغه دپاره راغلی خاص قبر دپاره راشي دوا ورته وکړئ دا زما زامن دي خدای خوره هغه دی که ودرېږه دا عبدالحنان او پردیانان د ودان شاعر زامن دي او په اړه باندې سخت خرمان و چې عوض خان استاد وینو خو هغه بس اوس تورو خاورو له لاړې دوی راغلي د هغه ملاقات له خاص بس الله دې وبخي دوا به ورته کوو هغه به هم ورته کوي او موږ به هم ورته کوو چې الله دې اوس هغه جن ښایسته کړي شاعران خو لکه په ډېرو علاقو کې شته دي او ښه شاعران شته دي زموږ په مومندو کې لکه ډېر ښایسته ښایسته شاعران لکه زه به دا ویم چې میرامان شو رحمت الله شو مومن شو نظیر شو سنگر جمال شو ډېر ښه شاعران تېر شوي دي خو د عوض خان استاد دومره خواږه ژبه او دومره خواږه اخلاق او زه به ته قسم وخورم چې عوض خان استاد لکه له اوله هغه د شکر بیماري وه او بیا چې دا نوره بیماري رالاله فالج چېرته وایي نو جدي و خو زما د اړه د هغه وخت نه دومره دا کړه چې زما خپل هغه شعر ته جوړول تړلي دي دا زما یو د سوچ یو د زړه ټکور ما دا غرونه چې کوم لیدلي دي دا علاقې چې ما لیدلي دي دا ما د عوض خان شعر د مخه لیدلي دي او د هغه مینې راته ښوولي دي زه به د دې ځایه نه د محمد ګټه پورې هغه وخت کې خو دا سړکونه همداسې نو محمد ګټ نه پیاده راغلی یم د زیارت غره نه د لکڼو نه زه پیاده راغلی یم تمانځو نه د عوض خان شعر له پیاده راغلی یم خو دا زما داسې یو شاعر و چې زما سود بس په ده باندې ډېر زیات کېدو او بله خبره دا وه په ده کې چې دا د وطن په رواج په هر یوه خبره داسې پیدا چې زه یم نور شاعران به کم کمي بل د ده سره د وطن ډېر زیات غم و د انسانانو د دوستانو سره ډېر زیات غم به هر وخت یې ده چې په کومه موقع راغلی ده په هغه باندې خپله شاعري لکه د بلبل په رنګ یې چغېدلی او نن زه چې راتلم د دې نه مخکې د ده نه چې خبر شوم کابل ته مې ټېلیفون وکړو ما ته یو زوی بیمار و هسپتال کې یو د هغه غم شو یو د عوض خان جدایي وه چې راغله نو بس داسې لیونی شوم بس نور څه لاره نه کېده کله کابل ته ټېلیفون وکړو کله ملنګ ته هغو ته هم مېلمانه وو او زه الله پاک دومره کار وکړو چې هغه قبر له یې رالو او الله پاک دې بس هغه سخت سفر په اسان کړي خو زما اړه یې نیمګړی کړو دا غرونه ما